یار کو زما د جړولو انتظام کړی دی، یار کو زما د جړولو انتظام کړی دی، ما په احلاس یې د دې خوښه احترام کړی دی. شپکو د هجر یې اوږده هېڅ پروا نشته، ما د امید د رڼاګانو انتظام کړی دی. زه به یو څو اوښکې څنګه ستا یاد کې نه تویوم، فرهاد د غرونو په شرطونو هم ناکام کړی دی. نن ورځمه میخانې ته د مودو تږی یم، نن ورځمه میخانې ته د مودو تږی یم. ساقي ډېر په اخلاص عقاب ته ست جام کړی دی. ګرانو مینوالو نیکې هیلې سلامونه، په ادبي خپرونه پټلایونو کې زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ما صابر سره د خپل ګران ملګري انعام الله سره. نن زموږ سره په ادبي خپرونه کې یو خوږ ژبې شاعر او زموږ ډېر دروند مشر عقاب صاحب موجود دی چې د کولیاړۍ د کلي سره تعلق دی. نو راځئ مینوالو چې د دوی د ژوند په باره کې تپوسونه وکړو او بیا ترې د کار خوند خبرې ریکارډ کړو ستاسو سره شریک کړو. السلام علیکم عقاب صاحب. وعلیکم السلام صابر صاحب، ډیره مننه چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړه چې زه مینوالو ته مخاطب شم. ډیره زیاته مننه، یو ځل بیا ستاسو د دواړو زه مننه. عقاب صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ژوند ډېر ښه تېرېږي او ژوند د هر چا په خپل لاس کې دی. د چاپېرچل ژوند چې څوک څنګه تېرول غواړي، یقینا ژوند د جدوجهد نوم دی او ژوند چې کوم دی د ژوند او د چاپېرچل نه خوشحالۍ به ته په خپله راشوکی. ځکه که یو سړی د ډېرو شتو خاوند دی خو چې هغه د ژوند په چل نه پوهېږي نو هغه د دې چاپېرچل نه خوند نشي اخیستی. ژوند یو لوبه ده او د لوبې د هر کرتب نه خوند اخیستل چې کوم دی دا د ژوند تېروونکي د یو کلاړي په حیث باندې دا به ته په خپله اخلې. په هر حالاتو کې هغه به ته د هغې نه به خوندونه اخلې. نو په دې وجه باندې ژوند خوشحالۍ کو یو سړي ته میلاو هم شي خو چې هغه چل نه ورځي نو هغه د ژوند نه خوند نشي اخیستی. په دې وجه باندې ژوند ډېر زیات زبردست خوږ او شاندار تیری. بالکل عقاب صاحب تاسو ډېره ښکلې خبرې وکړې. عقاب صاحب مینوالو ته به داسې څه وایې چې مینوال ته هم مزې والي، خوندونه ترې والي او زموږ دا ناست ملګري ته هم خوندونه والي. شاعر سره شعرونه زه به څو شعرونه وایم، یو څو شعرونه چې په کومه خاوره چې د مینې پرخه نه ورېږي، په کومه خاوره چې د مینې پرخه نه ورېږي، په هغه خاوره نه سپرلي او نه ګلونه کېږي. او د محبت تخم چې خور شي د نفرت په ځمکه، د محبت تخم چې خور شي د نفرت په ځمکه، په سنګریزو کې هم د مینې شنه تیغونه کېږي. او خدایا په هیڅ چا امتحان او ازمیښت مه راولې، خدایا په هیڅ چا امتحان او ازمیښت مه راولې، په زلزله کې خو په غرونو کې چاودونه کېږي. او څوک په رضا چې د یو بل حقونه نه ورکوي، څوک په رضا چې د یو بل حقونه نه ورکوي، هلته ترمنځه به د خلکو تل جنګونه کېږي. نو عقاب صاحب په دې یو د هنر خلاصېږي په دې څو شعرونو باندې مینوالو ته به داسې بل هم یو غزل وایه چې مینوال ته هم خوندونه والي او دا ملګري ته هم. مننه صابر صاحب. د غزل یو څو شعرونه دي. زما د پوی وار خطا شي اډو کار نه کوي، زما د پوی وار خطا شي اډو کار نه کوي، چې د تدبیر غشې په خوښه مې رفتار نه کوي. او ټول مذهبونه د دنیا د مینې درس ورکوي، ټول مذهبونه د دنیا د مینې درس ورکوي، خو مذهبیان یې تګ د مینې په دې لار نه کوي. مینه او امن د هر چا د کلي کور حسن دی، مینه او امن د هر چا د کلي کور حسن دی، په دې خوږه خبره ولې څوک ادبار نه کوي. مینه او امن د هر چا د کلي کور حسن دی، په دې خوږه خبره ولې څوک ادبار نه کوي. او په کلکه ګټه لاس وهي خپله غوسه سړوي، په کلکه ګټه لاس وهي خپله غوسه سړوي،
هوښیاران چرته په خپل رور باندې گزار نه کوي او راځئ چې یو بل لا په سترګو کې سپرلی وکړو راځئ چې یو بل لا په سترګو کې سپرلی وکړو د ژوندون بوټی د نفرت په ځمکه بار نه کوي او مینه د زړه د یو نازک احساس نازک کیفیت مینه د زړه د یو نازک احساس نازک کیفیت عقابه ځکه یې په ژبه څوک اظهار نه کوي دا هغه وقاف صاحب تاسو هو غزل وموې خو ستاسو یو ډېر مشهور نظم دی کډواله چې هغه هم د مینوالو ته ووایه نو ډېره مزه به وکړي ولې نه صابر صاحب کډواله یقینا زما یو داسې نظم دی چې په هغې کې ما د یو منظر دغه بند کړی دی یا منظر کشي مې کړې ده او د هغه د حقیقت سره ډېر نږدې دی دا نظم د تاسو ته وایم کډواله ستړې وه ستومانه زنګېدله چې راتلله ستړې وه ستومانه زنګېدله چې راتلله څاروي راشړل غوایې وهله چې راتلله او په سر د سلورو یو غونډی و پورته کړې په سر د سلورو یو غونډی و پورته کړې د زوره یې په ځمکه خښېدله چې راتلله او ښه ډوب څادر په سر یې و جامې یې هم درنې وې ښه ډوب څادر په سر یې و جامې یې هم درنې وې د واورې د یخنۍ نه پټېدله چې راتلله او د مخ نه یې برسېره وې شغلې د ښکلاګانو د مخ نه یې برسېره وې شغلې د ښکلاګانو په ځمکه دا سپوږمۍ هر چا لیدله چې راتلله او د مخ نه یې برسېره وې شغلې د ښکلاګانو په ځمکه دا سپوږمۍ هر چا لیدله چې راتلله او د خلکو نادیده کتلو نوره کړه حیرانه د خلکو نادیده کتلو نوره کړه حیرانه خبر نه وه د پټه حسنه خپله چې راتلله او د ډېرو لرو لارو د وهلو له سببه د ډېرو لرو لارو د وهلو له سببه دمې ته سلیواله ښکارېدله چې راتلله او کډواله وه عقابه خو په حسن ښاپیری وه کډواله وه عقابه خو په حسن ښاپیری وه په لاره مو د کلي تېروتله چې راتلله ګرانو مینوالو دا زموږ سره عقاب صاحب و چې دوی خپل کلامونه وړاندې کړو نو امید لرم چې تاسو به تیم خوندونه اغوستي وي او انشاءالله پر روانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کیږي تر هغې پورې ما له اجازت راکړئ د خدای په امان